افغان جنرال سمیع سادات یو ځل بیا د طالبانو د حکومت نسکوره کولو ژمنه وکړه. سلام، ستړي مه شئ، پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. د افغانستان د ړنګ شوي پوځ یو پخوانی جنرال وایي چې د طالبانو په ضد به جنګ جاري ساتي او هغه یقیني دی چې د طالبانو حکومت به له منځه ولاړ شي. سمیع سادات وویل واشنګټن ته د دې لپاره راغلی چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو لپاره باید څه ګامونه واخلي او دلته یې 3 هدفونه دي. ښاغلی سادات زیاته کړه چې زما اولنی هدف دا دی چې د افغانستان په اړه د امریکا د قانون سازانو سره وګورم. دویم هدف دا دی چې د هغو پخوانیو افغان عسکرو سره وګورم چې کوم دلته راغلي دي، په خصوص زما ملګري. ډیر وخت وشو چې هغوی مې لیدلي نه وو. او دریم هدف دا دی چې افغانستان کې د طالبانو د ظلمونو په اړه د امریکا د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړم. کله چې مو د جنرال سادات نه وپوښتل چې آیا د طالبانو د حکومت د ړنګولو لپاره د امریکا د امداد غوښتلو په خاطر واشنګټن ته راغلی که څنګه، نو هغه ځواب کې وویل موږ دلته راغلي یو چې امریکا د هغو ظلمنانو چې د طالبانو سره یې کړی دی بیرته راوګرځو او د امریکا توجه صرف طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو په پلو واوړي. جنرال سادات دا هم وویل چې د هغه ډیر امید د افغانستان ځوان کول دي کوم چې د هغه په باور طالبان نه مني. ښاغلی سادات وویل هغوی امن، تعلیم او اقتصادي فعالیت غواړي. زه یقیني یم چې دغه ځوانان د افغانستان قسمت بدلولی شي. یاد دې وي چې تر دې وړاندې تیر کال هم جنرال سادات ژمنه کړې وه چې د طالبانو سره به جګړه پیل کوي او په یوه مرکه کې دا هم ویلي وو چې د اختر نه پس به جنګ شروع کوي، مګر منتقدینو یې بیا دا خبره کوله چې د دومره وخت په تیریدو د هغه د جګړې درک ولې ونه لګېده. کله چې VOA ډیوه د جنرال سادات نه پوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د جګړې دپاره کوم ځانګړی پلان یې جوړ کړی او که نه، نو په دې اړه یې واضح جواب ورنکړ. دا و د ورځې مهم خبر، تر بیا ښې چارې ښه وه.